وی په ډېر خفګان سره یې راته وویلې چې عملونه مې تباه دي، جهنمي یم، جهنم مې ځای دی. وی ما ورته وویلې ولې؟ نبي صلی الله علیه وسلم به د خپل امت دپاره ډېر فکرمند و. قرآن کې په دې سورة الکهف کې الله سبحانه وتعالی فرمایي فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره سوچ کې دومره فکر کې کېدی شي چې د ډېر سوچ د وجې خپل ځان هلاکت ته واچې. رسول الله به څه سوچ کوو؟ دا سوچ به کوو چې زما دا امت به څنګه ایمان راوړي، یاره دا خلک به دې جنت ته زه څنګه ور داخل کړم، زه یم چې دا کافران هم د دې جهنم نه بچ شي او ایمان راوړي جنت ته ورشي. دومره سوچ به رسول الله صلی الله علیه وسلم کوو چې الله ورته وویلې ځان به هلاکت ته واچي. دا وجه و نبی کریم صلی الله علیه وسلم به جومات کې کتلې، یو صحابي به درس ته راتله او نه به د الله رسول به تپوس کو، بېشماره واقعات په دې بیانوی شم. یو صحابي دی قیس ابن ثابت رضی الله تعالی عنه، دا داسې صحابي دی چې د ده د اواز فطرتاً داسې تیز و اوچت و. بعضې خلک عامې خبرې په تیز اواز سره کوي، فطري ته ورسره دا د هغه طریقه د بعضې خلکو د خبرو انداز په قلاري. کله چې الله سبحانه وتعالی د سورة الحجرات دا آیاتونه نازل که او دا آیات یې را نازل که چې هغه خلکو چې ایمان هم راوړی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. په دې آیات کې الله سبحانه وتعالی صحابه کرامو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ادب ښیي. کله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خبرې کوئ نو په دې خبرو کې تیزوالی مه کوئ، په جګ اواز به خبرې نه کوئ. رسول الله سره به په قلار اواز خبرې کوئ. دې صحابي چې دا آیات واورېدل چې یاره که چا په جګ اواز خبرې وکړي الله وایي عملونه به یې تباه کړمه تباه. وایي زما اواز اوچت دی، د الله رسول مجلس کې ځان حاضرېدل پرېښوست، مجلس ته به نه راتلل، مجلسونه یې پرېښوست. نبی کریم صلی الله علیه وسلم غافله نه و، که رالی خو ټیک ده که نه بس خپل کار تپوس یې وکړو د پلانکې صحابي ولې نه راځي؟ د ده یو ګاونډي دی په صحیح مسلم کې د هغه نوم هم راغلی دی سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه. ده وویل ای د الله رسوله زه به ورشم تپوس به یې وکړم چې هغه ولې نه راځي. دا ورلی ګیټ یې ورته وډبوی رسول الله دې تپوس کوي درسونو ته به راتلی ولې نه راځي؟ وی په ډېر خفګان سره یې راته وویلې چې عملونه مې تباه دي، جهنمي یم، جهنم مې ځای دی. وی ما ورته وویلې ولې؟ وی الله وایي چې د رسول الله مخې ته په قلار اواز څه خبرې کوئ، زه خو په تیز اواز لګ یم. وی رالمه رسول الله ته مې وویلې چې ای د الله رسوله هغه خو د دې وجې نه راځي. وی ورته ورشه ورته وویوه چې څه راځه ته د هغه خلکو نه نه. رسول الله به د دې ملګرو تپوس کوو چې دا ولې نه راځي. که څوک بیمار چې د بیمار پرسي وکړو، که څوک په بله پریشانۍ کې اخته عالم له پکار دی چې ورشي د دې مقتدیانو تپوس دا ستاسو په ما باندې حق دی چې زه یې وکړم. ګورئ خو اله به یې کوم چې ما ته خپله خبر راورسېږي چې د څه وجې نه دی راغلی.